कोसदिर तोरमंग जनाजा फायरिंग के गिरफ्तार अवामी नेशनल पार्टी जनरल सेक्रेटरी मलक मोहम्मद जेब द दजवे शेर अली او هغي د خاندان بل ملګری د تیمرګری جیل نه په ضمانت رها کړی شوی دی د ټي سي عدالت د دې د رهایی حکم په 28 اکتوبر ورکړیو د رهایی په موقع عوامي نېشنل پارټي ګن شمیر مقامي ذمہدار کارکونانو او تورمنګ سره تعلق لرونکو ګن شمیر مشرانو او کشرانو د ملک محمد زیب خان او د هغه د ملګرو په جیل دننه او بهر درون هرکلیو کو او هارونه ورته په غاړه کول سره بهر سړک ته راوستو چرته چې پسونو نور خلک د دې استقبال ته ولاړو استقبال وکړو ملک محمد زیب خان او د هغه ملګری د گاډو په درون جلوس کې تورمنګ ته ورسولې شو چرته چې دی د شیرین اکبر مرحوم د دعا د پاره شیر علي خان حجرې ته لاړه په دې موقع شیر علي خان په خپل وینا کې صدا سی وویل او د عوامي نېشنل پارټي د دې مشرانو ډیر زیات شکرګزار یم چې هغه موږ له دومره عزت راکو او د تورمنګ پورې چې هغه نو لیدلې خو د ملک صاحب قیادت کې رااله او زمونږ عزت وکړو زموږ خواله رااله کوم خلک چې په محمد زیب ملک باندې زمونږ په سر کومې بدنامي لګی هغه ټول بیکاره دي موږ ته پاک دی نام پیساوه داوش دی زمونږ ورور دی او لاس هم ولا ضروري ورکړی که په دې څو خفه کېږي او که خوشحالېږي زمونږ په هغه باندې د هېڅ قسم دعوا نشته بله خبر ده چې ګرین جرګه چې کومه خبرې کوي او یا پکې درېیم فریق یادوي دا د هغو خپل زما په شهیدانو باندې دي هغو خپل سیاست نه چمکاوئ دا ټولې خبرې د دې خبرو نه تاسو مخکې هم خبرې او اوس هم خبرېږئ څومره وخت چې تېرېږي تاسو ته به د دې خبرو ټول وضاحت په خپله کېږي موږ داسې مخلصه مشران غواړو چې دا زموږ سره څه وشو یا کېږي او دا به یوازې زما سره نه وي دا به د ډېرو سره کېږي دا کلی هر چا ته معلوم دی او هر سړی پیژني چې یاره موږ څنګه خلک یو کم از کم 75% 70% زما جاناخیل دی د ملک محمد زیب دا یوه خبره درته زه یقینا کومه چې انشاءالله راتلونکي وخت کې به ام پی آی وي خو وزیر به هم وي که څوک مني او که نه مني زه درته دا مخکې زیری در کوم دا به د دې علاقې نواب هم وي مشر به هم وي او د چا چې نوم ورک شو داسې به ورکېږي انشاءالله موږ به ټول په اتفاق یو دا څومره خلک چې راغلی زه شکریا ادا کوم خپله وینا کې ملک محمد زیب خان د جنازې مړو د مغفرت دپاره دعا وغوښته د وویل چې په تورمنګ کې د ځمکو د ویش څه قسمه مسله پاتې نشته ټول ویشونه د وړاندې نه شوي دي د وویل چې د جنازې د ډزو په پیښه کې په دې بې بنیاده دعوا شوې ده او وخت به ثابتوي چې ګناهګار څوک دي د ده وینا وه الله تعالی به خلک چې کوم بې ګناه وجلی شو دي بې ګناه زخمیان شو دي او چا کړل دي الله ته تباه و برباد کړي الله پاکه ته هغه شر کې چې کوم تا د نمبردو د پیروان کړی الله پاکه ته د دې د دم مشرین خدای پاکه موږ ته روزګار کړي بالله خو دلته تورمنګ تقریبا د ډېرو قومونو خلک په دې ځای کې ناشته دي ما دا خپل رونه د قوم ته نه مخامخ کړي په تقسیمونو کې په یشونو کې دا مدینه مخامخ کړي دغه وجم دا و چې دا ماته پته و چې را د دوی کردار او دوی عمل او دوی معاملې به تک شاندي زګه چې راغونه خپل اختیار ته لري اختیار د زامنو غسته او د زامنو د اختیار انجام دغه شو زه خپل سټیټ تم دا خبره کوم ګورنمنت د پاکستان تم دا خبره کوم چې په چالاکي باندې د وکالتونو په پندرو بالکل کار نه کیږي خبره په زميني حقایق باندې کیږي چې حقایق سدي معامله څه ده دا لانجه ولې وشوه دا جنگ ولې وشو دا مړی ولې وشو اوس باز کې شیر علي خان سره لانجه کیږي شیر علي خان تاسو ول دغه ماشوم دی و دا ماشومان ولا قانون نه وخله دا وړو وهله دی دا زما غرور ولا جګه ځان ته قانوندان وکیل وای او بل زما غرور ولا ځان ته وزیر وای او بیا دا غنه په ناجیز باندې پښتامونو باندې ګوتی لګي بیا جرګه راځو په دې ځم ولاړیو او دا غوړه قامت تاسو ور عزت تاسو په کلمه دا خبر کوم بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله د لاندې کسان چې ناستي په دغه ځای کې د دې جان خیر قوم د دې سوخل قوم مشمون ولال دي الکان ولال دي او په دې زمانه بارم خان ملک ولال دي او زه دغه خوا ته ولال ما او شیر اکبر منبر صاحب دغه د جاوید شاه پر زمانه ولال دي او دې قوم ته وی چې به تاسو با لسرزي په دې خلکو نو ورځي او دغه خلک بل لس ورځې په تاسو باندې درځي او د دې کور نه د دې قام نه اختیار رموانسته او مشران تلاړو په رحمان الله دې زمونږه په وخت قدرجان الله او قدرجان الله بیا وته ځکه چې به وخت کېده به بارم خان ملک صاحب دې
بیا چې جرګېستان اختیار واغسته د شپې وانغسته د ورځې واغسته خو وایغسته نو بیا چې په تا باندې پابندي کېښودې شوه چې په 10 ورځو کې د 15 تاریخه پورې په یو بل نه ورځئ نو بیا خو دا جنازه د جناخیل قام وه وکیل صاحب ستا زامن د جازم ملک زامن نور کله جنازو راغلي لکه قامه او په دې ورځ باندې ټول مصلي جنازې ته راځي نو چې په تا پابندي کېښودې شوه ولې جنازګاه ورځي ستا کار څه دی فساد جوړ شو زه دا خبره په دلیل ځکه کوم په پیل کې هغه اختیار نامه پرته ده په هغه اختیار نامه کې دستخطونه شته دي یو طرف ته ته زه ستاسو په ته پریک یم برابر بل طرف ته ته کیسونه ناجیزه جوړی نو په دې ته قوم په دې باندې ته قوم ځان ته کېنولی نه شي چې ته په چا کیس وکړې نه به تا ته سلنډر شي تعظیم قوم به شي مړه دي د دې اختیار صرف دغه خلکو څه دی چې د چا پلرونه دي د چا زامن دي د چا رونه دي دا اختیار نه د محمد زیب څه شته نه د شیر علي خان څه شته نه د عمرزاده څه شته او نه د بچت څه شته دا د هېچ چا سره اختیار نشته دا اختیار صرف او صرف دغه قوم څه دی دغه کور څه دی چې د چا بچي مړه دي په دې کې هېچ چا څه اختیار نشته زه د هغه افسران نه ګیله کوم چې یو سړی په جنازګاه کې موجود شته دی نه د هغې سیډیار راوځي او په سیډیار کې هغه بشر پلم قاضي آباد کې ښیي زه ډېر په افسوس سره دا خبره کوم او چې کله سیډیار موږ راویسته او په پایله مو ته کېښوده نو بیا ته 109 جوړ کړه اوس وروڼو په دې باندې موږ نه پوهېږو مشر رهبر ملک ته څه ووایي چې ته ورشه د جانظم ملک او د اورنګزېب ملک په زامنو باندې ځان مړ کړه د 109 خو دا مطلب شو چې ما شرارت وکړو یا دا مطلب شو چې جانظم ملک زامنو تاسو ورشئ او لاندې سړي مړه کوي نو چې پولیس ته څه شی په پیل کې ور نه راغی نو بیا دا دفعه ولګوله چې یاره دا خو په شرارت کې شامل کوي 164 بیان کې یو ملزم یو خبره کوي هم ملزم دی او هم زخمی دی یو بیان کوي بل بیان کوي وکیل صاحب بل بیان کوي جانظم ملک بل بیان کوي زما د خبرې مقصد نچوړ دا دی چې ګوره حقایق پټېږي نه حقایق څوک پټولی نه شي او الحمدلله په دې جنازه کې 900 خلک موجودو او په 900 خلکو کې د جانظم ملک او د هغه زامنو لپاره یو شهادت پیدا نه شو چې شیر علي خان ډزې کړلي عمرزاده ډزې کړلي یا محمد زیب ډزې کړلي یا آفتاب ډزې کړلي یا ورسره جمال ډزې کړلي او بیا زه هغې مشرانو ته ډېر په معذرت سره خبر کوم چې ځان ته سلطان خیل ملکانان وایي ځان ته پنده خیل ملکانان وایي ځان ته زموږ عزیزان وایي ځان ته زموږ دوستان وایي زه هغې رونو ته په معذرت سره دا خبر کوم چې پام کوئ ګوره دا کار چې دی دا کار د سیاست کار دی د چا په شهیدانو به سیاست نه کوئ د چا په هیله به سیاست نه کوئ د چا په غیرت باندې به سیاست نه کوئ زما سره چا معامله ده برای راست ما ته خبره وکړي ډېره په افسوس دا خبره کوم چې دغه جرګه کینی نن به ستاسو نظر دې منظوري علم د دې قام نه هغه مشران وایي د جاناخیل قام بچي به تورمنګ په کوڅو کې نه ګرځي تاسو ته منظور ده بیا وایي چې چا مړی کړلي چا زما کلی د غم نه ډک کړی دی چا زما کور په کور خلک زخمیان کړی دی دا د خلکو څه دی محمد زیب پاسي په تورمنګ کې نه اوسېږي تاسو منظوره ده دا د ګرانډ جرګې فیصله ده نو زه د ګرانډ جرګې ټوله څه فیصله کړله ستاسو په اجازت باندې هغه زه مسترد کوم مسترد یې کوو او ایس پي صاحب ته دا وایم چې پام کوه ګوره یاد لره زمونږ عزتمن یې زما انتظامي افسر یې خو که تا د ګرانډ جرګې یاره جانظم ملک ارمان پوره کړه او تا زمونږ ګریوان ته لاس ورتاو موږ به ستا ګریوان ته لاس اچوو او انشاءالله تعالی دا ټول سلطان خیل به زه راغونډوم په تحصیل خان باندې مې خبره کوم چې کله د ده په سترګو کې مې خړوالی ولده چې په ده کې دا خبر راله آیا دغې لپاره به ځان برابر ساتئ که نه به ساتئ د خپل شهیدانو د وینې تپوس به کوو که نه به کوو قرباني به کوو که نه به کوو او که فرض که بیا د جانظم ملک ارمان چا پوره کوو نو په یو ځای به کډې کوو که نه به کوو په یو ځای به بیا کډې کوو او دا به ګورنمنټ ته ښایو چې تا خو دا فیصله کوله خو موږ د شهداو د وارثان او د تورمنګ کلي څومره اهلیان دي څوک اوسېږي موږ ټول به کډې وکړو دا کله به جانظم ملک ته پاتې کړو او انشاءالله تعالی
د دې شهدا او د وارثینو سبا تر اخري ټیمه پورې ولاړیو چې کله جو موږ ته نه ویل چې لکه زمونه قلار شي زمو قرباني وته مخ روان ان شاء الله تعالی. سانحه تورمنګ کې د سپتمبر د میاشتې په 14 تاریخ په جنازه کې په ډزو کې 8 کسان مړه او ګڼ شمیر جوبل شو. د کمی په اف آی آر کې چې مخالف فریق لخوا محمد زیم ملک او د هغه ځامن هم نامزد کړی شوی.